کله چې تاسو خپل ځان په خپل ملامتوي نو نور خو خود به خود ملامتوي دا تاسو ته منفي انګیزه منفي آن در په برخه کوي که کله اشتباه درنه کېده په دې تمامه کوي چې تاسو انسانان یاست او انسانان تیروزي هر څنګه غوښتنه چې لري د کوشش کوي چې د خلکو غوښتنو او احساساتو ته حتی ورسیږي مګر موږ مکلف نه یو چې د خلکو خبرو احساساتو نظریاتو ته ورسیږو بې صبره کیږو یا یو څه مو مجبوري چې موږ خپل احساسات وښیو خپل اندېښنې ښکارا کړو او خپل غبرګون وښیو. سلامونه جوړ په خیر هیله ده ښه وئ په خیر وئ سلامت وئ په یو بل بحث کې تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. نن بیا په داسې یو موضوع خبرې کوم چې کېدای شي ستاسو د ټولو د پاملرنې وګرځي. موضوع ځان ته د پاملرنې په لارو چارو خبرې کوو. تاسې زه او ټول دوستان خوښو چې خپل ځان ته پاملرنه وکړو او دا ولې مهمه ده له ذهني پلوه له فزیکي پلوه له رواني پلوه او له هر اړخیزه توګه د خپل ځان ته کتنه خپل ځان باندې متمرکز کېدل د دې ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه یې دا ده چې موږ که چیرته په خپل ځان متمرکز شو موږ به روحاً آرام وو موږ به فزیکل ښه وو موږ به په جسماني توګه ښه وو او کله چې موږ ښه وو ښه کاروبار به وکړای سو ښې اړیکې به وپاللی سو ښه به خوشحاله اوسو او له موږ به هم خوشحاله خلک واوسیږي. نو په همدې خاطر ځینې ملګري شکایت کوي او له دې امله ورته ځینې ستونزې پیښې دي چې دوی په خپل ځان متمرکز نه دي او زما په نظر په ژوند کې په ټولنیزې ناخوالې یا شخصیتي اختلالات یا رواني ستونزې ټول له دې امله دي چې موږ ځان هیر کړی موږ ځان ته پاملرنه نه لرو او پر ځان متمرکز نه یو. نو کله چې دغې ستونزې ته ټول پام وکړو نو زه اطمینان درکوم چې هیڅ کله به له رواني ستونزو سره مخامخ هم نه شو او که خدای مکه ځینې ستونزې لرو هغه به د دغې پاملرنې په لرلو سره به هغه له محو کړو او هغه به له منځه ویسو. نو زه غواړم چې په همدې ویډیو کې په ځینو هغو لارو چارو خبرې وکړم چې موږ سره زموږ خپل ځان ته د پاملرنې برخه کې کومک کوي. زه دا بحث نننی په څو برخو تقسیموم. یو یې ذهني پاملرنه ده بل یې فزیکي پاملرنه ده او بل هم ذهني آرام دی او دغه راز بله نقطه هغه خپل ځان سره مهربانه اوسېدل دي. لومړی ذهني پاملرنه. ذهني پاملرنه څه ده؟ ذهني پاملرنه ټول هغه څه چې زموږ په درون کې او ټول هغه څه چې زموږ په ذهن کې او ټول هغه څه چې له موږ سره په زړه کې دي هغه باید حل وي هغه باید ستونزه نه وي هغه باید تشویش نه وي موږ باید اطمینان ولرو موږ باید ډاډمن وو په ټولو چارو باندې په خپل کورنۍ کې په دفتر کې د ملګرو ترمنځ او همدارنګه ټولو هغو مسایلو په تړاو چې موږ ورسره مخامخ یو که هغه اړیکې دي زموږ کاروبارونه دي زموږ نور برخوردونه او چلندونه په ټولنه کې دي له دې اړخه موږ باید آرام یو. دا چې څنګه آرام کېدلی شو د دې لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کله ناکله باید موږ ژورې ساګانې وباسو په دې معنی چې حوصله مو راتنګیږي بې صبره کیږو یا یو څه مو مجبوري چې موږ خپل احساسات وښیو خپل اندېښنې ښکارا کړو او خپل غبرګون وښیو. نو د دې لپاره چې موږ آرام اوسو ژور تنفس پکار دی داسې تنفس چې زموږ د ټول وجود هغه کفت ورسره ووځي هغه اسویلی ورسره ووځي او هغه ستونزې چې موږ سره په ذهن کې دي یا فکر کوو چې موږ به د دغو مسایلو له مخې له کړاو سره مخ سو هغه به محو سي او هغه به له منځه لاړ سي. د دې لپاره چې موږ خپل ذهني تمرکز ته ورسیږو بله مسله دا ده چې موږ باید کله ناکله وخت نا وخت شکرګزاره واوسو. الحمدلله څه صورت او سیرت لرم الحمدلله په ژوند کې له هیڅ ستونزې سره مخامخ نه یم الحمدلله له ځانه ټیټو خلکو ته نظر وکړئ او شکر وباسئ فکر وکړئ چې څومره څو چندې له هغو خلکو بهتر یاست
دا به تاسو ته یو مثبت آن در په برخه کې، دا به تاسو ته یو ښه فکر در په برخه کې او آرام به له دې کار سره شي. خو که کله شکرګزار اوسئ، له خدایه خوښ اوسئ او د خدای شکرانګي ادا کړئ، نو لا به مو اطمینان ډیر سي، لا به ذهني ستړیا مو له منځه لاړه سي او په خپل ځان او پر خپل نفس په مو باور ډیر سي. ذهني پاملرنې لپاره بله نقطه هغه د احساساتو څرګندول دي. مونږ خارق العاده موجودات نه یو. مونږ خدای مکه داسې څوک نه یو چې احساسات نه لرو. مونږ انسانان یو، بهترین ښه او تکړه انسانان احساسات لري. دا که د خوشحالۍ احساسات دي، دا که د خفګان احساسات دي، دا باید څرګند سي، دا باید وښودل سي. معمولا احساسات په مختلفو توګه څرګندېږي. څوک یې په یو ډول ښیي، څوک یې په بل ډول ښیي. خو تاسو خپل ځان باندې متمرکز سئ او کوشش وکړئ چې خپل احساسات په داسې بڼه وښیئ چې چاته پکې تاوان ونه رسیږي، بلکې دغه احساساتو څرګندول تاسو ته ذهني تمرکز، ذهني آرام او ذهني پاملرنه در په برخه کړي. نو د دې لپاره چې که احیانا کله له کومې ستونزې او مسئلې سره مخامخ وئ، تاسې کولی سئ چې لکه د خوشحالۍ په وخت کې وخاندئ، خپل راز و نیاز یو چا سره شریک کړئ، کیسې وکړئ، دا خپل افکار ولیکئ، سوشل میډیا د هلته لاړ سئ، ویډیوز جوړې کړئ، په حجره کې دوستانو سره کښېنئ، په کور کې خپل احساسات د کورنۍ له غړو سره شریک کړئ. او که خدای مکه کله وارې بیا تاسو ته ستونزه پیښیږي، هغه هم شریکه کړئ، ترڅو یو څوک را پیدا سي، یو څوک تا ته لاس درکړي او یو څوک داسې یو څوک وګورئ چې تاسو ته د ستاسې د ستونزې د له منځه وړلو ځینې لارې چارې در وښیي. یعنې وغږېږئ، خبرې وکئ، بحث وکئ د خپلو ستونزو په تړاو. چپ مه کښېنئ چې ګواکې تاسې له ستونزو سره مخامخ یاست او ګوښې توب ته لاړ سئ او یوازیتوب ته لاړ سئ، نو دا بیا تاسې ته تاوان پېښوي. دا مو ذهني تمرکز او ذهني پاملرنه مو له منځه وړي. نو که غواړئ چې خپل ذهن آرام او آسوده وساتئ، نو خپل احساسات همیشه په احسنه توګه ښیئ. بل ذهني پاملرنې لپاره د نه ویلو مهارت خپل کړئ. هغه وخت به لا متمرکز شئ، هغه وخت به مو لا ذهني تمرکز ډیر سي چې تاسو د نه ویلو مهارت یاد کړئ او پرې عمل وکړئ او په ژوند کې عملي هم کړئ. ځینې انډیوالان شته چې له هیچا مخه نه اړوي. هر څوک هر څنګه غوښتنه چې لري، دی کوشش کوي چې د خلکو غوښتنو او احساساتو ته حتی ورسیږي، مګر موږ مکلف نه یو چې د خلکو خبرو، احساساتو، نظریاتو ته ورسیږو. موږ انسانان یو، خپل ځان ته باید ورسیږو او د خپل ځان ته رسیدو لپاره باید په میړانه، په جرأتمندانه توګه دا زده کړو چې یو چاته نه ووایو چې دا کار زه نسم کولی، یو چا نه مخ واړو، یو چا ته ووایو چې دا کار زما له وسه پوره نه دی، یو چا ته ووایو چې دا کار زه نه کوم. په اصل کې به تاسو قصدي هغه کار نه غواړئ ترڅو تاسې ذهني تمرکز ته ورسیږئ. که خدای مکه داسې اندېښنه او تشویش در سره وي چې تاسو باید حتما یو چا ته ورسیږئ، حتما یو چا سره باید اړیکې وساتئ، حتما باید یو چا ته ټلیفون وکئ، پیغام واستوئ ترڅو خلک خوښ وساتئ. که تاسو په هر ډول مسئله کې یاست، پام وي چې زه باید دا کار وکم، زه باید دا کار د بل چا لپاره وکم. نه، ته مکلف نه یې، ته خپل ځان ته ورسیږه او د ستونزو د مسایلو په مرحله کې خو بیخي ځان باندې متمرکز شه او خپل ځان سره کښېنه. بل هیچا سره مه تماس نیسه، مه اړیکې کوه، مه غواړه ترې چې والا هغوی به خفه سي. پرېږده خفه دې سي، تر هر چا تاسو خپله مهم یاست. چې ځان نه جهان دی نه، نو په همدې اتکا پکار ده. ځان ته د پاملرنې لپاره فزیکی پاملرنه هم پکار ده، خپل جسمانی قوت هم پکار ده. د هغې لپاره تاسې کولی شئ چې روزمره یو معین وخت کې ورزش ولرئ. که هغه هر څه ورزش وي، کرکټ کوئ، فوټبال کوئ، جیم ته ځئ یا بل هر ډول ورزش چې کوئ تاسې، خو معمولا او په ورځنۍ توګه
هر ورځ باید له نیم ساعت تر 1 ساعت پورې قاعدتا تاسو باید وګرځئ، ورزش وکړئ، تمرین وکړئ، ترڅو ستاسو عضلې پیاوړې سي، ترڅو ستاسو دماغ پیاوړی سي، ترڅو تاسو له وجوده قوي سئ او داسې وړه تشویشونه به بیا هیڅکله په تاسو تاثیر ونه کړي. که خپل ذهني پیاوړتیا لپاره، که خپل فزیکي پیاوړتیا لپاره پام وکړئ او که چیرته خدای مکه تاسو فزیکي ورزش نه لرئ یا فزیکي پاملرنه خپل وجود ته نه لرئ، نو تاسو به ډېرې وړې اندېښنې فلانی داسې وویل، فلانی دا وویل، زه ولې به دا کار وکم، فلانی به څه قضاوت کوي، هغه به څه وایي، نو ستاسو ژوند به په دغه تعویلو ماویلو د چا لپاره تیر سي. نو لطفا تاسو خپل ژوند د چا لپاره مه کوئ، تاسو خپل ځان سره اوسئ. که چیرته په ورځنۍ توګه ورزش ولرئ، تاسو له وجوده او له جسماني توګه قوي یاست، بیا به دا وړې او د خلکو تعویل ماویل به بیا تر باندې تاثیر نه کوي. بل د فزیکي پیاوړتیا لپاره، د خپل جسماني پیاوړتیا لپاره صحي خواړه، بیلابیل خواړه خورئ په مختلفو وختونو کې، ترڅو تاسو وکولای شئ چې له هغه اړخه پر خپل ځان مطمئن شئ، له هغه اړخه تاسو خپل جسماني قوت لا مطمئن شئ او وپوهیږئ چې تاسو ټولې اړتیاوې چې باید ورته ورسیږي یا درته ورسیږي هغو ته لاسرسی ولرئ. د جسماني پیاوړتیا لپاره خوب کول هم ډیر مهم دی. هر شپه په معلوم وخت کې تاسو باید ویده شئ. له 7 تر 8 ساعتو په ورځنۍ توګه دا نورمال خوب دی چې هر انسان باید ولري. ډیره بی خوبي نه ده پکار، ځکه شپه د آرام لپاره ده، نه د کار او نه د جنجال او نه د مجلسونو لپاره. که تاسو د خوب له اړخه ورته مستغني وئ، پوره وئ، نو بیا به ډیرې وړې ستونزې تاسو باندې تاثیر ونه کړي. هره مسله چې راځي په ډیر درک او په داسې یو فضا کې به حلوئ چې تاسو پرې متکی یاست، پر داسې یو وخت کې به حلوئ چې پرې خوشحاله به یئ او په خپل اطمینان به هغه مسله حلوئ. او بل د جسماني قوت لپاره اوبه څښل هم ډېرې مهم دي. په ورځ کې 8-9 ګیلاسه اوبه څښئ، په لوږه یې وڅښئ، په دغسې یې وڅښئ، پوهیږئ چې ځان ته رسیدګي کولی شئ او ستونزه نه پیښئ، نو تاسې له اوبو او مایعاتو ډیره استفاده کوئ. دا ستاسو په وجود کې په حرکت راځي، وینه مو په حرکت کې راولي او له دغه اړخه تاسې قوي کیږئ چې په وجود کې د سستۍ احساس وکړئ یا د ستړیا احساس وکړئ. کومه ورځنۍ ستړیا چې تاسو ته په کار کې پیدا ده، یا چا ځورولي یاست یا چا خفه کړي یاست، دا به په دغه ډول چې ما تاسو ته ځینې مهارتونه وښودل، کافي او صحي خوراک، اوبه، ورزش او دغه راز نور هغه مسایل چې په ذهني پیاوړتیا او په ذهني پاملرنه کې ورباندې ما خبرې وکړې، دغو ته که پام وسي نو تاسې به له دې اړخه ډېر قوي، په خپل ځان باندې باور هم لوړ وي او وړې ستونزې به بیا تاسې نه په تکلیفوي، نه به مو په عذابوي. دغه راز ځان ته د پاملرنې لپاره ځینې نور مهارتونه، هغه یو مهارت له موبایل نه وقفه اخیستل دي. دا سمه ده چې اوس د خواله رسنۍ وخت دی، تاسې زه ټول دوستان یو نه یو ډول په موبایل کې ډیر مصروف یو، که په دفتر کې یو، په کمپیوټر کې مصروف یو، خو مونږ باید معلومه وقفه ولرو، ځکه هغه ذهني ستړیا به هم له منځه وړي، سترګو ته هم تکلیف نه پیښوي او نور جنجالونه او هغه ځان ته پاملرنې برخه کې دا ډیره مهمه ده. ترڅو تاسې له الکترونیکي وسایلو چې ډیر استفاده کوئ هغې نه وقفه واخلئ، لاړ شئ ترې، پرېږدئ، ترې پاڅېږئ، یو بله خبره یو چا سره وکړئ، ترڅو هغه سترګې مو کمپیوټر او دا وسایل مو له مخې لرې سي او سترګې مو په یو بل شي ولګېږي. دغه راز د کتاب لوستل هم تاسې ته پیاوړتیا در په برخه کوي، تاسې ته ستاسې په خپل ځان او پر خپل نفس اعتماد برخه کې کومک در سره کوي. یو خو کتاب فایدې ډېرې لري، کتاب تاسې ته په څه مسایلو چې نه پوهیږئ هغه در زده کوي، اړیکو کې مو پراخوالی راځي، په کرکټر کې مو تغییر راځي، پر خپل ځان مو باورمن کوي او ډېرې نورې ګټې لري. خو له دې سربیره تاسو ته یوه آرام هم در په برخه کوي، تاسو ته یو ذکاوت هم در په
برخه کوي او تاسې په خپل ځان باندې مطمئنوي تر څو تاسې ډیرو قوي کارونو ته مخه کړئ، تر څو ستاسې حوصله لوړه سي او تر څو تاسې صبور اوسئ، تر څو تاسې داسې یو څوک اوسئ چې بیا به وړې ستونزې پر تاسې تاثیر نه کوي او تاسې به له دې اړخه ډیر قوي وئ. او هر کله چې تاسې په خپل ځان باندې کنټرول ولره نو تاسې کولی شئ چې بریالي شئ، ګټه ډیره لاسته راوړئ، اړیکې ډیرې ولرئ او یو ښه کرکټر هم څرګند شئ. بله مسله ځان ته د پاملرنې لپاره هیڅکله هم ځان مه ملامتوئ. کله چې تاسې خپل ځان په خپله ملامتوئ نو نور خو مو خود به خوده ملامتوي، دا تاسې ته منفي انګیزه، منفي آن در په برخه کوي. که کله اشتباه درنه کېده په دې تمامه کوي چې تاسې انسانان یاست او انسانان تیروځي. که چیرته په دې فکر وکړئ چې ځان ملامت کړئ او ملامت احساس کړئ، دا به منفي انګیزه به په دې ذهن ته راسي او ذهن نه به په وجود کې خپره سي، کار ته به مو زړه نه کیږي، بې حوصلې به یاست، تل به خوب درځي یا ډیر نور مسایل، بې انرژي به یاست. خو که چیرته هر ډول مسله وي تاسې په وړاندې ودرېږئ، که ستونزه که جنجالي، که یې حلولی سئ که یې نه سئ، که د کار له وسه پوره یې که نه، خپل سټرګل مه بایله، خپله حوصله مه بایله، خپله هڅه مه بایله تر څو ته با انرژي واوسې او هماغه انرژي به د دې سبب وګرځي چې ته به هغه کار په خپلو مټو په کمو امکاناتو په همدغه ذکاوت چې تا مخکې ویلې نشې کولی ترسره به یې کړې. بله ځان ته د پاملرنې لپاره مهمه نقطه دا ده چې وخت نا وخت په فرصت کې ځان ته خوښي پیدا کړئ. داسې نه ده چې موږ به نور خلک موږ ته د خوښیو چانسونه راکړي، نور خلک موږ ته دا فرصت برابر کړي چې موږ پکې وخاندو، موږ پکې ومسکو، موږ پکې نور مسایل چې موږ ته خوښي را په برخه کیږي دا خلک نه کوي. موږ به خپله راولاړېږو چې ځان ته د خوښي فرصت برابر کړو. او هر کله چې تاسې خپل ځان ته د خوښۍ فرصت برابروئ، خاندئ، پکې خوشحاله یاست، یا هر څه چې تاسې احساسوئ په هر ډول چې تاسې ته خوشحالي رسیږي د هغې په لټه کې اوسئ. دا به تاسې ته ستاسې د یوې اونۍ، ستاسې د میاشتو، ستاسې د ډیر وخت ستړیا او سټرس به مو له منځه ویسي. تاسې ته به باور در په برخه کړي، تاسې ته به خوشحاله انسان او شخصیت در په برخه کړي او تاسې به هر چیرته چې یاست زړه به مو باغ باغ وي، خوشحاله به یاست، په خپلو ستونزو به لاسبري یئ او په ژوند کې به تر بل هر چا بریالي یئ. کاروبار کې به مم خدای برکت کوي، په مخه به مم رڼا وي او ډېرې نورې ګټې به هم در په برخه وي. تر بیا ښه وخت.